الله رب العالمین په خپل ځان باندې رحم کول لازم کړی دی. دا خو یا لګي د لمن ما فی السماوات والارض سره چې ځمکې او اسمان اختیار د الله رب العالمین سره دی. ځکه وجه دا ده چې الله رب العالمین په خپل ځان باندې رحم لازم کړی دی. په مخلوقات باندې الله رحم کوي. بیا د الله رحم دنیا کې عام دی، هر چاته ملاویږي، کافر ته ملاویږي، مؤمن ته ملاویږي، د هغې نه ټول خلک فایده اخلي. او قیامت کې د الله رب العالمین رحم بیا خاص دی دپاره د مؤمنانو، هلته بیا په کافر باندې رحم نه کیږي. یا كتب على نفسه الرحمه لګي د وروسته جملې سره ليجمعنكم الى يوم القيامه. الله په خپل ځان باندې رحمت لازم کړی، نو د دې وجې نه الله تعالی قیامت قایموي او قیامت کې الله رب العالمین د خپل رحمت اظهار کوي. دا هم ټیک ده. لکه دا یو صحیح حدیث کې راغلی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین خپل یو رحمت د دنیا ته رالیږلی دی، او د هغې په وجه باندې دا حیوانات چې کوم دي هم په خپل بچي باندې خفه کېږي، د هغې د پاسه خفه نه ږدي. او ننان مې رحمتونه الله رب العالمین د ځان سره ساتلي، هغه په قیامت کې الله ظاهروي، نو د هغې د ظهور دپاره والله قیامت قایم کړي. نو کتب الله لازم کړی علی نفسه په خپل ځان باندې الرحمت رحم کول. یا صحیح بخاري کې صحیح حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د مخلوقاتو د پیدایش نه مخکې یو خط لیکلی دی، او خط د الله رب العالمین سره د عرش د پاسه دی، او په هغې کې دا خبره لیکلې شوې ده چې ان رحمتي سبقت غضبي، بېشکه زما رحمت چې کوم دی دا مخکې شوی دی زما په غضب باندې. د الله رب العالمین رحم ډېر دی. الله رب العالمین د رحم د هغې ډېر مصداقات دي، او یو څو هغه بعضې علما او مفسرینو بیان کړي دي. د الله رب العالمین رحمت دا هم دی، ګوره یو کافر دی 100 کاله او 80 کاله به د الله مخالفت کوي، خو الله رب العالمین هغې له مهلت ورکوي، عذاب وله نه ورکوي. دا هم د الله رب العالمین د رحمت یو مصداق دی. دویم د الله رب العالمین د رحمت مصداق دا هم د یو سړی الله ته توبه وباسي، الله یې توبه قبلوي، معافي ورته کوي. دا هم د الله رب العالمین د رحمت یو مصداق. د الله رب العالمین د رحمت مصداق یو دا هم دی چې الله رب العالمین په خپله ځان باندې دا خبره لازمه کړې چې مؤمن سړی به جنت ته داخلي. دا هم د الله د رحمت یو مصداق. د الله رب العالمین د رحمت یو مصداق دا هم دی چې الله رب العالمین انسانانو ته عقل سلیم ورکړی دی، صحیح عقل یې وله ورکړی دی. دا هم د الله رب العالمین رحمت. لیجمعنکم خامخه به راجمع کړي دغه الله تاسو لره الى یوم القیامت، په ورځ د قیامت کې لا ریب فی، چې هېڅ شک نشته په هغې کې. اثبات د ورځې د قیامت یې وکړو چې قیامت ورځ شته.